قدرمنو حاضرینو د نبی صلی الله علیه و آله وسلم د لنګوټې د اندازې په اړوند به څه خبره وکم چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم لنګوټه څونه اندازه وه. امام نووي رحمه الله د هغه څه داسې نقل دی چې د نبی صلی الله علیه و آله وسلم یوه لنګوټه کوچنۍ وه، هغه 7 ګزه وه، او بله لنګوټه یې اوږده وه، هغه 12 ګزه وه. مرقات المفاتيح 8 جلد 250 صفحه. او مولانا علي قاري رحمه الله هغه په خپل رساله کې دغه خبره کړې. هغه عبارت دا دی: لكن بعض علماء الحنفية ذكروا أن العمامة التي كان يلبس دائما طوله 7 أذرع، والتي يلبس في الجمعة والعيد طوله 12 ذراعا. الترجمه خینو ښکاره ده چې د احناف علماو دا خبره لیکلې، دا خبره ذکر کړې چې هغه لنګوټه چې اکثر اوقاتو کې به نبی علیه هغه لنګوټه چې په اکثر اوقاتو کې به نبی علیه الصلاة والسلام تړله او اوږدوالی یې 7 ګزه و، او چې د جمعې یا د اختر په ورځو کې به یې تړله او اوږدوالی یې 12 ګزه و. مجموع الرسائل د مولانا علي قاري رحمه الله 4 جلد 221 صفحه. قدرمنو حاضرینو، دلته د ګز څخه شرعي ګز مراد دی چې زموږ په اصطلاح کې د نیم ګز په اندازه دی. نو دا خبره چې وسوه چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم کوچنۍ لنګوټه یې 7 ګزه وه، نو دا زموږ 3.5 ګزه کېږي. او هغه خبره چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بله لنګوټه وه، اوږدوالی یې 12 ګزه و، نو دا زموږ 6 ګزه کېږي. قدرمنو حاضرینو، نو اوس موږ ویلی سو چې زموږ په ټولنه کې چې کوم کسان د لمانځه په وخت کې پټوان پر سر راپیچي، په دې سره د لنګوټې سنت نه ادا کېږي، ځکه چې پټو در 2.5 ګزه بالا نه وي، او د نبی صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوچنۍ لنګوټه 3.5 ګزه وه. او همدا شان عرب چې کوم دسملان پر سرو باندې اچوي او چلتارونه تړي، دا هیڅ شرعي حیثیت نه لري، دا د دوی خپل ځانګړی کلتور دی، په دې سره سنت نه ادا کېږي.